په روزګان ولایت کې دا مهال اته غږیزې چاپي او ټلویزیوني رسنۍ فعالیت لري چې پکښې لسګونه کسان په دندو بوخت دي. په دغه ولایت کې په کار بوخت د رسنیو کارکوونکي له دولت او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو تخطیو د مخنیوي او رسنیزه برخه کې د ودې لپاره اړتیا ده چې دوی ته لنډمهالې روزنې ورکول سي. هغوی وایي ډېر د رسنیو کارکوونکي چې وروستیو کلونو کې دغه ډګر ته راغلي دي روزنې ته اړتیا لري. ته روزانه نوي خبريالان د مسلک ته راځي، غیر مسلکي کسان دي، نو په دې برخه کې روزنیز پروګرامونه د خبريالانو د مسلکیتوب لپاره خورا ګټور دي. هم غوښتنه کوو چې د خبريالانو لپاره روزنیز پروګرامونه په لار واچي ترڅو هغه خبريالان چې د نه مسلکیتوب سره مخ دي په دغه رسنیز ډګر کې مسلکي وروزل سي ترڅو په مسلکي ډول دغه ټولنې ته خدمت وکړي. راپور ترسره کول ډېر اړین دي ځکه چې په ورکشاپ کې تل هغه څه وړاندې کېږي چې په یو ټولنه کې ورته ضرورت وي او بیا په خاصه توګه د خبریال دپاره دغسې یو روزنه ورکشاپ ډېر مهم دی ځکه چې خبریال د ټولنې سترګې دی. تل که پیښه کېږي، که په یو ځای کې سیلاب راځي، که په یو ځای کې اورلګېدنه رامنځته کېږي، تل خبریال هڅه کوي د ټولو لومړی هغه سیمې ته ځان ورسوي او تازه حال واخلي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم په رسنیزه برخه کې لنډمهاله زده کړې ګټورې یادوي او وایي چې که رسنیزو کارکوونکو ته روزنه ورکول سي د دولت او رسنیو ترمنځ به وخت ناوخته رامنځته کېدونکې ستونزې له منځه ولاړې سي. روزنیز ورکشاپونه کولی شي چې د دې د خبریالۍ په ډګر باندې مثبت تاثیر ولري، د خبرۍ د اصولو سره اشنا کړي او په دې وروستیو کې چې کومې مثلا تخطي کله رامنځته کېږي د ریپورټ برخه کې مسؤلینو سره دغه له منځه ولاړې شي. د روزګان د اطلاعات کلتور ریاست او د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې وړاندې په روزګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکو ته ځانګړي سیمینارونه ترسره کړي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې دې ولایت کې د رسنیو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. خبریالانو دپاره ډېر مهم دی ځکه خبریالي یو داسې مسلک دی چې خبریال په هره پیښه کې لیدل کېږي او هر ځای ته دی ځي. نو دغسې سیمینارونه د خبریال د ژوند د خوندیتوب او د صحت د خوندیتوب لپاره ډېر مفید وه. سوشل میډیا په برخه کې سایبر سیکورټي، رواني درملنې په دغه برخه کې هم د ورکشاپونو غوښتنې درلودلې، د مسلکي زده کړو غوښتنې درلودلې چې موږ به د خپلې پالیسۍ او د خپلې ادارې د مقرراتو مطابق د دې د غوښتنې په نظر کې نیسو او په راتلونکي کې به دوی ته په دې برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته په روزګان ولایت کې تر اوسه هېڅ رسنۍ سکوت نه دی کړی. انتظار احمد احمدي، امید راډیو، روزګان.